که چېرته ستاسو په موبایل کې زیات اپس انسټال شوي وي یا ډېر اپلیکشنونه انسټال شوي وي، تاسو به دغه اپس څنګه په یو ځل ډیلیټ کوئ؟ راځئ په نن ویډیو کې به دغه طریقه درته ښایم، ستاسو د موبایل څخه ټول اپس په یو کلیک سره څنګه ډیلیټ کولی شئ. نو تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره تعقیب کړئ. که چېرته مو خوښ شوله زموږ ټیک ټاک اکاونټ در سره فالو او یوټیوب باندې مو در سره سبسکرایب کړئ، فیسبوک باندې مو هم در سره فالو کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. نو د دې دپاره به راشئ ملګرو، تاسو خپل پلی سټور ته پلی سټور به راخلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور راخلاص کړئ د هغې وروسته به تاسو خپل پروفایل خواته لاړ شئ. تاسو خپل پاس پروفایل ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، دلته منیج اپس ان ډیوایس دغه یو آپشن درته راځي، په دې باندې به تاسو څنګه وکړئ، کلیک به وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړ، تاسو ته دلته دغه ډول یوه صفحه راوړي. پاس دغه سر کې چې وګورئ یو اوورویو دی او بل منیج دی. تاسو به په منیج باندې کلیک وکړئ. د هغې وروسته ټول هغه اپلیکشنونه چې تاسو یې غواړئ په موبایل کې در سره ډیلیټ کړئ، هغه به څنګه وکړئ، تاسو به یې دلته کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړل، یعنې هغه ټول به سلیکټ کړئ. د سلیکټ وروسته تاسو چې څنګه پاس په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو سره به دغه کوم پروګرامونه چې تاسو غواړئ د خپل موبایل سکرین څخه په یو کلیک سره ډیلیټ کړئ، یعنې داسې یو به نه ډیلیټوئ چې مثلا زه دا ډیلیټوم، دلته دغه نیسئ، بیا دا څنګه کوئ دغه ډیلیټوئ. دلته به تاسو په وار په یو کلیک سره ټول ډیلیټ باندې کلیک کوئ، ټول به له منځه څنګه کېږي ځي. نو د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره لازماً زموږ اکاونټ در سره فالو کړئ.